په خوست کې د افغان طیور عملیاتي شرکت پرانیسته د یو لوړ ځانګړو مراسم په ترڅ کې وشوه. خوست مرستیال والي د روغتیا په برخه کې د دولت یوه له مهمو لاسته راوړنو یاده کړه. په خبره یې له دې وروسته به عام خلک صحي غوښې ترلاسه کوي. په تېره شل کلنه دوره کې په هر ولایت کې مافیا کړۍ موجودې وي. داسې کړۍ چې زموږ په مسلمان ولس او حتی په دولتي چارواکو یې وخت ناوخته هغه څه خوړلي دي چې هغه د اسلام د شریعت له نګاه نه حرام او اجنډا. یاد شرکت د فارمونو لپاره د اړوندو خوراکونو سربیره د دارو درملو او د صحت مسلکي ټیمونه هم لري. له پلازمینې کابل څخه راغلي د اماراتي شرکتونو عمومي مسؤلین وایي د یاد شرکت پرانیسته اساسي موخه ده څو عام خلک له دې وروسته په لوړ سټنډرډ له روغتیا برخمن تولید ترلاسه کړي. موږ غواړو چې د تجارت اصلاح کو د هغه دپاره یو طریقه جوړه کړو چې هغه صحیح طریقه وي. یا دا چې د ملک څخه د باندې د چا سره موږ کاروبار او تجارت کوو هغه تجارت په صحیح طریقه وشي، ځکه چې د همسایګانو سره زموږ اړیکې صحیح راشي، د هغو سره زموږ په کاروبار کې وسعت راشي، پراخي راشي. د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې د خصوصي فارمونو له لوري تر 900,000 په شمېره چرګان بازار ته وړاندې کیږي. مسؤلین وایي د یاد شرکت په پرانیستې سره به په اوږد مهال کې د نرخونو په برخه کې هم کمښت رامنځته شي. کې ډاکټر به موجود وي، که چیرته دغه چرګ یا مریض و یا انسان ته نقص رسوو هغه چرګ به موږ ایسته غورځوو، هغه به موږ بازار ته نه وړاندې کوو. کله که په خوست کې عرضه ډېره شي د تقاضا په نسبت ریټ ټیټیږي، کله چې تقاضا کمه شي عرضه زیاته شي بیا ریټ ټیټیږي. دا په دې پورې تړلی دی. د افغان طیور عملیاتي شرکت مسؤلین وایي د خوست د څانګې له پرانیستې وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم یاده څانګه پرانیستل شوي او په راتلونکي کې په پلان کې ده چې د هیواد په نورو ځایونو کې هم ورته پرانیستې وکړي.